أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارغه زنانا چې د خپل خاوند دعوت ورکی او دا انکار وکي داغه دعوت نه، نو د الله نبی فرمایلی دي شپه تیرې خود الله رب العالمین په غضب کې به تیرې. دا ډیر سخت وعید راغلی زما عزتمندو، خاص کر داغه زنانو د پاره چې هغه د خپل خاوند نافرمانی کوي، د خپل خاوند حکم ماتي. داسې زنانم پرې زنانو کې شته دی چې هغه د خپل خاوند سره پښتو کوي، د هغې سره پښتو پالي او دشمني ورسره پالي. نو دا حدیث واوره، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي. حسن بصري فرمایي اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة، اولنې تپوس چې د ښځې نه کېږي د قیامت په ورځ باندې، عن صلاتها وعن بعلها، مونځ باره کې به دې تپوس کېږي او خاوند باره کې به دې تپوس کېږي. مونځ دې څه کیفیت و، کړی دی او که نه، ټول عمر دې د کشن او غوجل کې تېر کړی و. او دویم به د خاوند باره کې تپوس کېږي چې د خاوند سره یې څنګه معامله وه، خاوند تابعداري دې کړې وه که نه دې وکړې. ښځه باندې الله رب العالمین دومره پابندي لګولې د خاوند د حق د وجې نه چې د الله نبي فرمایلی دي د کمې ښځې خاوند چې په کور کې وي، مسافر نه کور کې حاضري، دا ښځه چې نفلي روژه نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي. ډېر عظیم حق الله رب العالمین په دې ښځو باندې ایښی دی. د الله نبي فرمایلی دي که چرته د مخلوق سجده مخلوق ته جایز وي، د دې اجازت وی چې مخلوق د مخلوق ته سجده وکړي، نو ما به د زنانو ته حکم کړی وی چې خاوندان ته سجدې ولګوي. هغه ښځه چې هغه د خپل خاوند نافرماني، په هغې باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی. هغه زنانه چې هغه د خپل خاوند نافرمانی کوي، په هغې باندې الله رب العالمین جنت حرام کړی دی. دا ګناه کبیره ده. او نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې فرمایلی دي اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتاب علیه، هغه زنانه چې دې ته خپل خاوند دعوت ورکي او دا دغه دعوت نه انکار وکي، هغه زنانه چې دې ته خپل خاوند دعوت ورکي او دا انکار وکي دغه دعوت نه، نو د الله نبی فرمایلی دي شپه تیرې خو د الله رب العالمین په غضب کې به تیرې. دا به دا شپه تیره کی، خو په دې باندې ټوله شپه د الله رب العالمین لعنتونه او غضبونه ورېږي په دې زنانه باندې. نو چې په کوم کور کې زما عزتمندو داسې زنانه چې هغې نه خپل خاوند خپوي، نو په هغه کور کې ګوره خیر راتلل ډېر زیات ګران. په هغې باندې چې یو کور کې د الله غضب په یو انسان باندې ورېږي، د الله لعنت په یو انسان باندې ورېږي، زما عزتمندو ډېر زیات نقصان جوړېږي د هغې نه، ډېر زیاتې پریشانیانې جوړېږي په دې کور کې.